هجرت په یو څو قسم دي. یو هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته. یو ځکه ټول حربیان دي، یو ځکه ټول کافر دي، لیکن تا په امن نه پریږدي. ستا دین ته نقصان رسي، ستا ایمان ته هغوی نقصان رسي، ستا د ایمان او د اسلام چې ضروري احکام دي هغه په ښې طریقې سره ته نشي پوره کولی، نو فوراً د هغوی نه هجرت وکړه. لکه صحابه اول هجرت کړی د حبشو په لور باندې، نو دا هغه هجرت د دارالحرب نه دارالامان ته. اگر چې حبشو کې اسلام نو، خو لیکن دومره ده چې هلته بیا ضدي او عنادي کافر نو چې د مؤمنانو ته اذیت او تکلیف رسولی و. نو لومبی هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته. او د قشان بعض علما وی چې بل هجرت دی د دارالکفر نه دارالایمان ته. یو د کفر ځای دی، یا مخکې نه هلته کفر دی او یا وروستو پکې ته هلته وي او کفار رالل او هلته غلبه وکړه، مسلمان یرغمال کړل، نو فوراً د هغې ځنه بیرته هجرت کوه، هغې ځای کې مه پاتې کېږه. لکه صحابو هجرت وکړه د مکې نه په طرف د مدینې. اول نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړه، او هجرت ډېر ګران کار دی، ډېر عظیم لوی کار دی، ځکه یې اجرونه هم ډېر زیات دي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه روانېده، چې کله لږ مزل وکړه بیا راواوړېده، مخ مبارک یې راواړو او مکې ته مخاطب شو چې ای مکې، زمونږ زړه ستا نه نه کېږي، مونږ تا پسې خفه کېږو، که چېرته دغه دین دشمنانو مونږ نه تنګولو، مونږ یې ستا نه نه ویستلو، نو مونږ به چېرته هم نه ویتلې ستا نه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم لاړه او هجرت یې وکړه مدینې ته. او د هجرت ډېر فضایل راغلي دي، ډېر زیات فضایل راغلي دي. یو روایت کې راځي د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اول به جنت دروازه چې کلاوي هغه مهاجر کلاوي. د جنت دروازه به وټکوي، فرشتې به دې تپوس کوي چې تا سره حساب شوی دی؟ هغه به وایي زه خو مهاجر یم، ما سره رب العالمین حساب نه کوي. هغوی ته فرشتو ته مخکې نه دا حکم شوی وي او په هغې باندې به ورشي. دې کې به هغه مهاجر هم راځي یو سړي د ګناه نه هجرت وکړ. نو دغې وجه نه بعض علما فرمایي چې بل قسم د هجرت دی دارالفسوق نه دارالطاعت ته. یو ځای کې د فسوق او د فجور او د ګناهونو مجلس دی، او تا هغه پرېښوده د الله د رضا دپاره، تا ته هم دقه اجر میلاویږي.